نبی اسلام فرمایي چې د او آسمانونو نبره الله تعالی په خپل مخلوقاتو کې په او کسانو باندې لعنت راوړي او دې کې یو کس داسې دی چې هغه باندې الله بار بار لعنت راوړي. دا څوک دی؟ من قال ملعون من عمل عمل قوم لوط. څوک چې د لوط د قوم لوط والا عمل کوي. نور تاسو پوهیږئ څوک چې د قوم لوط والا عمل کوي. من عمل عمل قوم لوط، من عمل عمل قوم لوط درزل نبی اسلام فرمایلی او بار بار به الله لعنت راوړي. او بل حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اربعۃ یصبحون فی غضب الله ويمسون فی سخط الله. سلور کسان داسې دي چې سحر را پاسي د الله غضب ور باندې وریږي او چې ما خام کیږي د الله په غصه کې به ما خام کیږي. قلت من هم یا رسول الله. ابو هريره سے ما ته میں چې د الله پیغمبر دا سوق دي. نو ما ته فرمایل المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. کم سړي چې ځان د خزو پشان جوړي او کم خزي چې ځان د سړو پشان جوړي. والتي ياتي البهيمه والتي ياتي الرجال. او کم چې د قوم لوط والا دا کار کوي. او بل حدیث مبارک کی راضی کنز العمال کی دا حدیث مبارک نقل دے. دی روایت کی راضی چې ان قریب په دنیا کې دا سے خلق را پیدا شي چې غیب د قوم لوط والا عمل کوي. نو دا کسانو باندې بل روایت کی راضی ملعون دا الله جل جلاله لعنت ته په دوی باندې تر هغه وخت پورې به الله لعنت ته چې ترسو پورې توبه نه وکړي. او بل روایت کی راضی چې کله دا سړی مړ شي نو د سره به د په قبر کې شیطان نیمي. شیطان به د سره په قبر کې وخت تیروي. دنیا کې خو مو سره په قبر کې به مو سره شیطانی او دې سړی کې به د دې شیطانی کار د وجه نه د خزو قسم افعال به پیدا کیږي، د خزو خاصیات به پیدا کیږي. او یو صحابي دی وکیع رضی الله عنه دې فرمایي چې دا سه کس کله مرشد قوم لوط والا عمل کوونکی چې دې کله مرشي نو تاسو خو دفن په خپل قبرستان کې کوي، تاسو په خپل مقبره کې دفن کوي، خپل دیره کې دفن کوي. خو چې تاسو څنګه دې دفن کوي دې فوراً دلته نه لاړ شي هغه د صدوم علاقې ته کوم ځای کې د لوط علیه السلام د قوم د آرامیان دفن دي دیال تک لاړ شي او دغه رنګ سزاګانې ورکړي کیږي. او عیسی علیه السلام بارک نقل دی واقعاتو کې راځي چې او ځل عیسی علیه السلام روانو پلار باندې د اور یو کند صحیح کې به کې د اور شغلې بلې دي. نو عیسی علیہ السلام دی اور ته ورنږدې شو، دا اور رو راغونډېدو یو انساني دوه شکلونه ترې نه جوړ شو. نو الله تعالی عیسی علیہ السلام ته وی چې الله دا سم اجر ده دا سکی سره بدی باندې ما پوي کا. نو دغه اور نه دوه انسانان نارینه پیدا شو. نو عیسی علیہ السلام ودی دا څنګه چل اول اور اوس پکې تاسو پیدا شوي. نو دی دوانو عیسی علیہ السلام ته وی چې مونږه بعد لوط علیہ السلام والا د قوم دا عمل کولو چې کله مونږ دوانو مړ شو الله زمونږ اور جوړ کړي تر اوسه پورې مونږ په اور کې لګیا یو. نو معاشره به ال ټکی کې جګړه دي ته سزا ملو شي. نو سزا به سوي سزا باره کې علماء کرام مختلف قسم رایگان ورکړي. دا سکار شو چې خالد ابن ولید رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق جو په زمانه خلافت کې خط لیکلو چې دا سکار د قوم لوط والا سوکای د سره بسکو. نو ابوبکر صدیق جو صحابه کرام راجم وکړو. نو صحابي سمامولی شي ني نبی علیہ السلام په خپل سترګو باندې صحیح کړي او جنتی خلک دی قران نه راغی جنتی والے ثابت دي ټول صحابه کرام د علم غرونا هغه کیناست چا سره ورکا حضرت علی سے پدی کی هغه کسو چې ټولو کې زیات پدی خبر باندې غوسه شو او ډیر سخت غوسی واغشتو او وی فرمایل هذا ذنب لم يعص به الا امه واحده صنع الله به ما علمتم نرى ان نحرقه بالنار. علی سے فرمایل چې دا کار خو صرف یو ډلې کړو د لوط علیہ السلام قوم او تاسو ته پته چې هغه سره الله سوک وای زما دا رائے دا چې داسې قسم خلق د پجن په اور باندې وسوځول شي
اور بلګو بجنتون وته ورغورځوا ټول صحابه کرامو په دې رائے باندې اتفاق وکړ چې او د سره همدا سي کار پکار دي خو بعض علما فرمایي چې بیا وروسته دي کې صحابه کرامو اختلاف وکړ چې په اور باندې عذاب ورکول صرف د الله تعالی خاصیت ته نو بل وسره هر څه کولې شي عبد الله ابن عباس سے فرمایي چې داسي سړی با پکلی کې چې د ټول نه اوچته آبادی وي التبه بوزي ای باندې به وخه جې برا او برنه به ولې دیکا ورکی خدا سي دیکا چې سره لاندې راشي او بیا برنه به مدک آبادی رو ورځي یا به برنه د کانو باران وکي دا ځکه چې الله تعالی د لوط علیہ السلام کوم اوچت کو اسمان ته الته الټا کراوي ورزول او به پیکانی رو ورزول نو دیم تاسو بروخه جوي الټا رو ورځي بیا ور باندې کانی رو ورځوي او عبد الله ابن زبیر جو فرمایي چې یحبسانی فی انتن المواضع حتا یموتا د ټول نه مردار زی آی کی بدوی کېد کړی شي تر دې پورې چې بل تدوی مړ شي لکه بدی جیلونو کې میو زیدا سشتا چې هغه دومره وړو کې زی چې تبه سم سم لاستیم نشي او به کې ستا تشي وډه کې متیازي می او به کې ستا خوراک می او به کې ستا ری شي چې هغه تاسو خبر خدای دې بجل کې شتا نو بهرحال دا یو ډیر لوی جرم دی زکه دی د وجنا چې دا چا د عادت جوړ شي نو علماء کرام فرمایي چې دې قتل کړی شي چې دا خبره ختم شي الله تعالی دې موږ ټول مسلمانانو ساتي